سلام لیدونکو ستړي مشئ وختونه مو په خیر ستاسې پام راګرځم یوه سپرټي خبر ته چې همدا شیبه مو ترلاسه کړ د غوره کرکټرانو ترمنځ سیالي راشد خان د پاکستاني سید اجمل څخه وګټله په شل ورځو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه او نوموتی لوبغاړی راشد خان ارمان د پاکستان د پخواني لوبغاړي سید اجمل څخه غوره لوبغاړی راغلی او بل پړاو ته یې لار پیدا کړه. انپو کرکټ اسپین چې د کرکټ مشهور ویب سایټ دی اوس یې د شل ورځو سیالیو د غوره لوبغاړو ترمنځ سیالي اچولې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د رایې په ورکولو سره غوره لوبغاړي ټاکل کیږي چې په لومړي سر کې د 32 وروسته د 14 بیا د 8 بیا د 4 او بیا وروسته فاینل ته د لارې پیدا کوونکو دوه لوبغاړو ترمنځ سیالي ترسره کیږي. په هغه کې کار چې ډېرې رایې خپل کړې د شل ورځو سیالیو تر ټولو غوره لوبغاړی پیژندل کیږي. په همدې موخه د ویب سایټ د راشد خان ارمان او سید اجمل ترمنځ سیالي اچولې وه چې راشد خان ورڅخه ډېرې رایې خپل کړې او بل پړاو یا 14 لوبغاړو ته یې لار پیدا کړه. د معلوماتو له مخې چې راشد خان ارمان 50 سلنې رایې خپل کړې وې دا په داسې حال کې ده چې راشد خان ارمان د شل ورځو سیالیو په نړیواله درجه بندۍ کې د نړۍ لومړی توپ اچوونکی دی. د هغې ترڅنګ راشد خان ارمان د ورځنیو لوبو په هرلونډرانو کې شپږم ځای لري خو په دې درجه بندي کې بیا محمد نبی ساحل لومړی ځای لري او د نړۍ تر ټولو بهترینه هرلونډر دی.